شیخ صاحب سوال لا دی اوس مثال یو مور پلار په کومو یعنی هغه وایي په منزل باندې به د خپل ماشوم زه تربیت کوم اول کلاس مثال دی بیا بي دی داسې ورپسې ځه کوم ترتیب دی چې هغه سړی اختیار کړي خپل ماشوم د تربیت لپاره هغه کې لږ ملګرو دپاره وضاحت وشي. جزاک الله. ډېر ښه سوال دی شیخ محترم. که موږ قرآن او سنت وګورو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی وګورو نو نبی صلی الله علیه وسلم د بچو یا د خپلو ماشومانو یا صحابه کرامو داسې طریقه نه جوړه کړې چې بس یو اډر دی او هغه اډر کوي یو خبره ختمه. د دې وجې نه د ماشوم چې وړوکی وي د هغې تربیت یو طریقه ده چې کله د ماشوم لږ غټ شي بیا به تربیت یې بدلیږي. چې کله د ماشوم ښه لږ غټ شي ته به بیا تربیت بدلی. اول منګه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی وګورو لکه د خپل نوسې حسنینو کې هغې اول تربیت امر یو ته وکړو نهي وکړه چې مه کوه بچیه ده. بیا ماشومان چې کله ماشومان دي هلته ورته عملي خوراک یې ورسره شروع کړو. نو موږ له پکار دی چې خپل بچي خواته کینو او په دغه وخت کې چې هغه ماشوم دی او غلط خوراک کوي هلته بچی منع کړو چې بچی داسې مه کوه. دا زمونږ زندګي نه ده، دا د الله او د رسول طریقه نه ده. بیا کله چې دا ماشوم روان دی 15 کاله 20 کالو ته دا ورسېدو دې ټیم کې موږ د هغه ماشوم به داسې نه دغه کوو چې هغه د دین نه زړه تور شي. چې کله 20 کالو ته ورسېدو بیا بچي ته اډر به ورته بیا کوو څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مرو اولادکم امر به ورته کوو. زه بچي مانځه ته لاړ شه، زر د سپارهواله مدرسې له لاړ شه، زر بچي ادا وکړه. د دیني معاملات چې څونه عبادت دي بیا به ورته امر کوو. چې کله د ماشوم 10 کالو ته ورسېدو او بیا منځونه نه کوي نو بیا به کله یو څه پیړه نیم به وي لکه وضربوهم علیها څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي. که دا حدیث موږ وګورو د حدیث کې موږ ته د تربیت سټیپونه رسول الله صلی الله علیه وسلم جدا کړ. Don't forget to like and follow Rana Studio.